رب العالمین چې دا دنیا پیدا کړی ده دا انسان له پیدا کړی ده او بیا په انسان کې هغه چا له پیدا کړی ده چې کوم د الله تابعدار دی دا الله صحیح بندگی کوي او پر رب العالمین ایمان لري چې کله دغه انسان په مخ د ځمکه موجودی دنیا بابا دی او که دغه انسان چې کوم د الله تابعدار دی د الله بنده دی او په صحیح طریقې په الله ایمان دی او په سچ د الله بندگی کوي دا انسان چې کله ختم شو نو بیا به دا دنیا نی دا به ختمیږي کور چې سړی جوړی نو منګکانو لا او مارانو لا او لړمانانو لا او سپولو پیشوګانو لا نه جوړی کور سړی ځان لا جوړی انسان یې جوړی انسان پکې اوسېږي انسان ځان له جوړ کې دا مار او لړم او دا مګي او پیشو او سپی پکې اوسېږي او کدا انسان کله د کور نه ختم شو نو ما غسپی او هغه منګکان او هغه د کور د تبع ذریعه وګرځي دغه رنګ د دنیا او د ازمکه د اسمانونه دا غرونه او دا کائنات الله دغه مسلمان انسان له پیدا کړی دی دغه تابعدار انسان له پیدا کړی دی نو کلم چې په مخ د ځمکه دغه مسلمان تابعدار د الله بندګۍ کول والا انسان موجودی ځمکه اسمانونو او کائنات بابا دی او چې کله دا ختم شو د کافرو مثال د مارانو لړمانانو منګکانو په شانته دی نو بیا به الله د دنیا دا کور پرې نه دی دا به الله تبا کی هغه ته قیامت وای فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ترسو په مخ د ځمکه د الله نوم غشتي شي یعنی هغه مسلمانی چې هغه الله مني او د الله نوم په جبه اخلي قیامت به ناراضي او چې کله دغه مسلمان د مخ د ځمکه نه ختم شو د الله نوم غشتو والا خلق ختم شو او د الله نوم نه غشتل کیږي بیا به قیامت راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رو رو بلا مسلمانان ختمیږي مریبا اخره کې بدا سے خلق پاتې شي لکه د زک پشانته خسو خاشاک او دا زک چې په دریاب د پاسه رواني داسې خلق به پاتې شي نو که الله دا خلق تباکی نو اس پروا پې نه لري یو هوا به رب العالمین راوالو ځي څوک بناستی حدیث پاک کې راځي څوک بځان له یو سړی د حوض به جوړی یو سړی دی هغه به ډوړی راغشتي خولې ته به وړي یو سړی دی هغه به دکاندار سره جوړه کوي د کپړې تان به خور کړي دغه سړی چې دا حوض یې لیو کړی دی خټه یا سیمټې پې پورې کړي دي ده به په خپل حوض کې لوبني را پرېښي چې قیامت به راغلي دغه انسان چې دا نوړی د کاسې نه اوچته کړې ده د خپلې خولې ته به نی رسولې چې قیامت به راغلي دغه انسان چې دا د کپړې تانې خور کړی دی دکاندار سره جوړه کوي ده بلا دا تان غون کړي نی چې قیامت به راغلي حضرت اسرافیل علیه السلام به شپېلی ووایي هغه شپېلی سره به رب العالمین دا څومره انسانان چې دي په مخ د ځمکه به دغه وخت کې کافري مسلمان بني او داسې کافران به یو بل سره به داسې بدعملۍ کوي لکه د ځنګل حیوانات چې یو بل سره ښکاره کوي په دغه انسانانو نبی علیہ السلام فرمایي الله به قیامت راولي دینه مخکې هغه خلک چې هغه لږه غوندې مسلماني پکې وي یو هوا به راوالوځي هغې هوا سره به هغه خلک مړه شي صرف ګن به پاتې شي ګن کافران به پاتې شي په مخ د ځمکه هغه کافر چې هغې به الله نه مني په هغې خلکو به قیامت راځي قیامت چې کله راشي انسانان به مړه شي حیوانات به مړه شي ځمکه به دړې وړې شي غرونه به ختم شي ټوټې ټوټې به شي او دا ستوري او سپومې او نور کې دا څومره د کائناتو نظام دی دا به ټول تس نس شي قرآن حکیم کې الله فرمایي هیڅ شی به په مخ د ځمکه پاتې نه شي الله ذوالجلال به یو اواز کوي دغه وخت کې لمن الملک اليوم اے د دنیا بادشاہانو دی او سر اوچت کې بادشاہ څوک دی بادشاہي د چا ده ووایې که نه نن سبا خو خلق په کبر او په غرور کې پراته دی یو وی زیما بل وی زیما
یو وی دا زما بادشاہی دا، بل وی زما بادشاہی دا. اغا وقت رب العالمین پا خپل آوازو کی لمن الملک اليوم، او آئے بادشاہی نند چا دا. یو بادشاہ سر اچت کے دا مجازی بادشاہان یو کس او آیا کنا چیز بادشاہم، اس سوک با جواب ورنکی، نبا انسانی، نبا حیوانی، نبا فرشتائی، نبا پیریوی، او نبا دا دنیا دا نظام حس شیب امنی. رب العالمین با پخپل آوازو کی للہ الواحد القہار، نن بادشاہی دا اغا ذات تا چی اغا یو دا شرک نلری، اقا ذات او دیر لوی زورا ور بادشاہ دے، دا اغا دا زور و دا طاقت مخی تا سوک نشی ادرے دے. نن بادشاہی دا اغا ذات تا دی باندی با دا دنیا و دا کائنات بمڑی ختم بی، ولی دا دی روح دا اللہ نم دے. لکه سن کی زمون پا وجود کی یو روح دے، اگر روح چی زمان پا وجود کی نو ما تا خلق جم دے وی، اگر روح چی ستا پا وجود کی تبا جم دے، او چی اگر روح در نوت نو بیا و تا خلق مل وی مل و تا وی. دارنگی لدے کائنات و روح دا اللہ نم دے گورے، دا اللہ نم چی پکیوی کائنات با جم دیوی، او چی دا اللہ نم پکنی کائنات بملشی ختم بشی. قیامت راغے سمو دا پس با بیا اللہ تا علم دے چی اغا سمر مدرہ، خو بیا با اسرافیل علیہ السلام تا اللہ حکمو کی وی بیا شپیلے وہا. یوزل دا نبی علیہ السلام نے چاہتا پوسو کدا اللہ رسولہ دیر فکر منے، دیر سوچ کے پروتے دا والے وی فکر بنکم خفا بنیم. اسرافیل علیہ السلام شپیلے خلق منڈلے دا او سری پی چیٹ کرے دے او غوگی اللہ تا مخامخ کرے دے چی کلب ما تا رب العالمین حکم کئی چی شپیلے وہا. دا قیامت را روان دے، خامخا برازی، دا اللہ دا کتاب وینا دا دا اللہ دا رسول وینا دا. شک و شبہ پکی نشتا و کسوک پکی شک و شبہ کئی مسلمان ندے کافر وطوئی. بیا با اللہ دا طول خلق جمدی کی چی جمدی شی اسرافیل علیہ السلام شپیلے ہوئی نو سیب خلق با دا قبرون نپاسی اذا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون. منڈے باوی رب العالمین تا سنگا با پاسی دا دنیا بنی دا وست کم دا، کوٹا بنی، غر بنی، سین بنی، دریاب بنی، لڑا بنی، یو شان اوار میدان بی، یو شان اوار اون بنی، سور بنی، یو اوار میدان دے اور نور با پکی رب العالمین دمر 30 کی چی دا غیم انتہا بنی. او چی خلق پاسی دا قبرون سنگ با پاسی علماء لکی چی دا خلق دا قبر نپاسی نو سوک با پا یو شکلی و سوک با بل شکلی، دا چا با سر لاندی خپے بے پورتای. صحابہ تا پوس کی دا اللہ رسول دا بسنگئی وی ولی اغازات چی دا انسان پا خپو کی دا تلو طاقت پیدا کردے، اغا دا انسان پا سر کی دا تلو طاقت نشی پیدا کردے. وی ولی نا مار چی گرزی نو پا خپو خو نگرزی، دی پا اغا خپل خیٹا باندی توخیگی و روانی، دا غرنگ خپے با دا پورتای سر بیلاندی و روان بی. اللہ دے مساتی. بعض مخلوق دا اللہ بداسی، بعض انسانان بداسی چی دا غی مخ شکل بدا سپیوی و روان بی، بعض بداسی چی دا غی شکل بدا خنزیر بی او دا دی بدا سوٹو نو دا گندگین ڈکی و روان بی. بعض بداسی وی چی دی سنگستر گے او غڑی پدا سپیمو کی بوتا زنزیر واچای، کنڈے با وطا واچای، کنڈے لوی زنزیر با والا پدا سپیمو کی واچای او پڑ مخبیرہ کاگی جہنم تا. بعض با پکی داسم وی چی اغی تبا یو دیر مزیدار او خشت شکل راشی دی با پی سور شی تسو کے دستا اغا عملی ما چی دنیا کے ستا دا پاسا سورو ما او تم اخپلو مزوتا نپری خو دے نن را سور شا چی دا اللہ حساب کتاب لدے بوزم. بعضی بداسی چی دی دا خوب دا قبر نپاسی سخا گند شکل براشی دا تبوی ٹیٹے گا تسو کی چلون بے استرگی میں پتاو لگے دے وی دستا بد عمل دنیا کے خود تا پما سور وی مزید کولے ٹیٹ شا چنن زدر باندے سور شم او حساب کتاب لزو. نبی علیہ السلام فرمائی دا شان بولدا سی چوکا ورکی لکا دا غویل چی سڑی چوکا ورکی اگا بد عمل با پی دا پاس سور او دی بروانی. مختلف شکلونو کے بخلق دا قبرونو نپاسی او دا رب العالمین دا حساب کتاب دا پارا میدان تا دا ٹول را جمشی. دا آدم علیہ السلام نواخلا
تر قیامت پورې چې دا په اربونو کربونو څومره انسانان دي دا به ټول لا جمعي. جناب چې جمع شي نور خو تیز دی، ګرمي ده، څوک به خولو کې د ګیټو ډوبي، څوک به د کونډو پورې ډوبي، څوک به د سینې پورې ډوبي، او د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي څوک به د غوږونو د خولې پورې ډوبي. د دنیا او بخپله سطح واره ساتي، یو شان په پیمانه او په لیول او به برابري، او د اخرت خوله به داسې ني هر چا پورې به د خپله خوله یو شان ولاړی لکه چا چې جامه اغوستي، ګرمه خوله به دقسې تتوي د چا نه ډېره، د چا نه لږه د خپل عمل مطابق. ګرمي به د خلکو کېږي، چغې به وایي رب العالمین ته چې پروردګاره مونږ دمه کا، مونږ به څه کوو، غرق شو، تباه شو. الله ته به زارې او فریادونه به کوي. حدیث پاک کې راځي، بخاری شریف کې حدیث دی، په مسلم شریف کې حدیث دی، دا ټول به پکې هوښیاران راغونډ بشي، مشوره به کوي چې دا به څه کوو. حساب کتاب نه شروع کېږي، جنت او دوزخ کو وروستو خبرې دي، خو چې حساب خو شي که نه مونږ خو غرق او تباه شو. 50,000 کاله روز به په بدعمل انسان باندې 50,000 کاله دا څومره لوی عمر دی په بدعمله، او چې کم نیک انسان دی، نیک عمل انسان دی، په هغه به دومره لنډه تېره شي لکه د مازدیګر نه تر ماښامه پورې، یا لکه د سحر د سنتو د ټیم برابر، دومره مختصر به په هغه تېره شي. ولې مونږ پښتانه وایو وایي د غم شپه نه تېرېږي او د خوشحالۍ غزر تېرېږي. دا عامه قاعده ده. واقعي د غم او د تکلیف شپه خلک وایي کله به سار کېږي، او د خوشحالۍ شپه به ویښه مې مزې او چرچې به کې، اوهو دومره زر دا سبا راوخته، زه خو په دې شپاړو پې نه شومه. د غم وخت نه تېرېږي او د خوشحالۍ زر تېرېږي، او په دې الله قدرت او طاقت لري. په نیک انسان به د 2 رکعاتو برابر یا د مازدیګر او د ماښام برابر دومره مختصره کړي، بدعمله باندې دومره اوږده لکه 50,000 کاله. نو دوی به په تکلیف کې مبتلا وي. څوک ویره الله له جرګه بوتل پکار دي، څوک ورته جرګه کو؟ وی تاسو راځئ د دې ټولو انسانانو چې کوم نیکه دی حضرت آدم علیه السلام هغه ته وایو. اب الله ته وایي ځکه د هغه د نوسو قصه نه، په دې خپلو نوسو به بچو به خفه شي چې الله حساب کتاب شروع کړي. لاړ بشي دا ټول حضرت آدم علیه السلام ته، ای دا ټولو بچو پلاره مونږ تاله راغلي یو، دې بچو ته نه ګورې، دې نوسو ته دا ټول ستا اولاد دی، ټول په غم او په مصیبت کې ګیر دي. جنت ته تلل او دوزخ ته تلل خو وروستو خبرې دي، حالانکې دوزخ به رانږدې شوي وي، زنځیرونه به پکې واچي، زنځیرونه، او په هغې زنځیرونو به یې د محشر د میدان ته رانږدې کړي، او هغه به دا بړقار کوي، لمبې به وایي، الله دې مساتي، په سترګو به وینې هر څه. جنت ته او دوزخ وروستو نه، خو چې دې غم نه خلاص شو، دا خو مونږ په لوی غم او مصیبت کې مبتلا یو. څوکم الله ته سوال وکړي چې حساب کتاب شروع کړي، حساب را سره وکړي، نو دا به تر کمې پورې مونږ په دې نور او په دې خولو او په دې ګرمۍ کې سوځو. حضرت آدم علیه السلام به ورته وایي زه الله ته ویم وی، او که نه ته پیغمبر یې د دې ټولو پلار یې، زه چېرته الله ته ویلی شم؟ نشم ویلی، زه که اوس الله ته ور مخامخ شم او ما ته الله دا وایي چې ته خو مې منې کړی وې چې بوټي له به ګوتې نه وړې، تا ولې ګوتې وړلې؟ څه جواب به ورکړم؟ نشم ویلی، یېرېږي به. که مونږ څوک وو، ولې هغه وخت کې د الله قهر او د رب العالمین قدرت او د الله زور به راښکاروي. مونږ څوک وو؟ وی د ما نه پس یو بل پیغمبر دی نوح علیه السلام، ورشه هغه له کاغه سوال وکړي، بل علاج نه کېږي. ګرځي به د انبیاو پیغمبرانو خپل ځای دی، هغه پسې به ورشي، هغه ته به وایي ته د خدای دپاره الله ته سوال وکړه چې الله د حساب او کتاب شروع کړي. مونږ خو غرق شو، تباه شو. او زه ووایم وی او زه چېرته الله ته ویلی شم؟ نشم ویلی. ولې؟ او ما نه یو 2 کاره شوي دي. یو خو مې دې قوم ته خیرې کړي دي، خپل امت ته، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، پروردگار د کافرو چې یو کورم پرې نه دی. انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. نو ما دې خپل امت ته خیرې کړي دي، نو که الله ته ور مخامخ شم او سپارش کوم او الله راته دا وایي چې هلته راته خیرې کولې غرقول دې سپارشونه کې. بل مې د بچي لپاره سوال کړی و، دا مې ویلي چې الله بچی مې غرقېږي، ما له کښتۍ ته راوخېجوه. الله راته غصه شو چې ته د کافر بچي دپاره سوال ولې کوې؟ نو کو سره الله دا تپوس وکړو چې هلته خو د دنیا کې تا هم یو غلطي کړې ده، دا کافر دپاره دې سوال ولې کوو؟
نشم ویل الله ته نشم کوله. همون سوکو یاره ابراهیم علیہ السلام للار شه ادا الله ډیر جلیل القدر پیغمبر دی، ممکن ده کاغه الله ته وینو الله به مهربان شي، خلق باغه پسې ورشیا برا پاسه یا ابراهیم ته په الله ډیر مهربان خلیل الله، دا الله ډیر نږدې دوست دی، او دا الله په دربار کې سوال وکړي چې الله حساب کتاب شروع کړي. زه وایم او تبه وې نه نشم ویلی، ولی یو درې خبرې مې داسې کړې دي چې زما مقصد خدا غي نه دروغ نو، ما خو رښتیا ویلي دي، خدا غي شکل دا غي الفاظو ظاهر کې برابر نه دي. پیغمبران د ګنا نه الله محفوظ ساتلی دي. نو زه الله تکو سر مخامخ شم، ما نه دا تاسو کې ته داسې ولي کړی دي نشم کوله. خلق بہت منسوخ کو لڑشے موسی علیہ السلام له هغه ډیر جلیل القدر پیغمبر دی، په الله ډیر ګران دی، کلیم الله دی، الله سره خبرې کړې را بشي موسی علیہ السلام پسې تعالی راغلیو مینت او زاری درته کو او ته مې ربانیو کا الله ته سوال وکا چې الله حساب کتاب شروع کی. ابو زوما او تعالی راغلیو زنه شپ ویلې ما خو یو سړی وجلې دی، یو بنی اسرائیلی می وجلې دی، ا کافرو او دغه سره امه وجلې دی ک الله ته وېما او الله وجه خطا هم یو وجلې دنیا کې، او ما په دغه الله نشم کوله، زما توبه نشم کوله. من سوکو عیسی علیہ السلام للارشه عیسی علیہ السلام پسې براشي هغه ته مینت او زاریو کې تر الله ډېر مقرب بنده او ډېر مقرب پیغمبر سوال وکړه الله نزاریو ک الله ته چې موږ سره حساب کتاب شروع کی. نشم کوله ټول نشه کوله، یاره ما ته خلکو په دنیا کې خدای ویلی دي، ما ته به خدای وی الله به راته وی عبادت به زما کو، نو کمان الله لا تاسو کی چې تا وته ویلی دي او دا به کوي. هم قران حکیم کې الله فرمایي عیسی علیہ السلام تبع الله وی انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين، تا دې خلکو ته ویلي چې زما د مور عبادت وکړي. عیسی علیہ السلام وی نه الله ما قلت لهم څنګه الا ما امرتني، چې تاسو ویلي دي الله ګوره هغه مې ویلي دي، ما خدا خبره نه کړې ده، ما خو ترابه الله زړه چته ویل شم. بل صفای به عیسی علیہ السلام پیش کی الله ته پتره خو دې بنی اسرائیل باندې یو حجت قائمای وی چې الله د عیسی علیہ السلام د تپوس او کی هغه کې بدون زوري د الله وینا ده چې د عیسی علیہ السلام د هر وختنه به د خولي په دی وینه روزي. پیغمبر دی ګوره اخر تپوس بسوک کوي، رب العالمین به تپوس کوي. عیسی علیہ السلام وی زه خدا څخه نشم کوله، خلق بجاړي چې مقصوکو آدم علیہ السلام نشی کوله، نوح علیہ السلام انکار وکړ، ابراهیم علیہ السلام، موسی علیہ السلام تا منسوکو یره وی حضرت یو کس خیم اغل ورشه ممکن دا غدا کار کولی شي، ورشه محمد صلی الله علیه وسلم ته ا پیدا کې به دا غنه بل څوک جرأت نشي لرله اغل ورشه. نبی علیہ السلام فرمایي دا خلق به ما پسې ګرځي ما برا پیدا کی، ما تبوي چې خلق له سفارش وکا چې الله حساب کتاب شروع کی، خلق غرق شو، خلو کې ډوب دي، ګرمي ده او تکلیفونو کې پراته دي. نبی علیہ السلام فرمایي چې زب وتویم چې بالکل دا کار ز کول شم، زره دې لایقم چې د الله په دربار کې دا سفارش وکم. نو یې زب د الله د عرش د سوري لاندې رب العالمین ته په سجده باندې پریوزم، په سجده او دومره وګده سجده به نبی علیہ السلام اولګي لکه د دنیا یو افته چی هلته خو افته ورځ نشته، خو د دنیا د افته په اندازه وګده سجده به ولګي او سر چې کله پورته کی رب العالمین به ورته داسې خبره دعاګانې په ځل کې نبی علیہ السلام فرمایي راته په لکه داسې خبره راواچي چې دې وخت کې زماړه کې نشته برته قیامت کې په لکه راچي. نو چې سجده ولګي نو جبرئیل علیہ السلام به ورته راولېږي ورشه او د نبی علیہ السلام نه تاسو کا چې څه سوال کې سل تعطا چې تاسو غواړئ تاسو ملاويږي. اشفاعت الشفا فورا شفاعت کوا ستا شفاعتم قبلېږي. سر به پورته کی رب العالمین زدا سوال کوم چې د خپل بنده او د بندگانو سره رب العالمین حساب کتاب شروع هغه نه پس به حساب کتاب شروع شي. دا دومره زمانہ به حساب کتاب باندې کی الله خو خدای نه کوي، هغه نه پس به حساب کتاب شروع شي جناب. چې شروع شي نو ځل به ختميږي، د دنیا د شپږو غنټو په اندازه به ختم شي. د دنیا شپږ غنټه نیمه ورځ دا بلانی چې حساب کتاب به ختمي. او علماء دا سه مثال ورکړي لکه انور یا سپومه اصله چې سپومه ته ګوري سړی وې دا ما ته ګوري چې څوک رواني وي دا سپومه ما سره روانه ده. دغه رنګ هر سړی سره خپل حساب کتاب بکېږي.
او د حساب کتاب شروع بڑے رضیاتا کرانی اللہ دے رات آسان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا عائشہ صدیقہ فرمائی تپوستے کئی خلق با قبر نا سنگ پاسی پی بربن تا اللہ رسولہ سڑی خد ټول به بربنډي عائشہ ټول به بربنډي یو بل ته نه ګوري چې بربنډي ادا سروز نه چې خلک پکې یو بل ته ګوري هر سړی په خپل غم کې پروتي قتل متل پکې نشتا یو بل ته څنګه ګوري آسان کار نه دی غم کې بپراتی یوم یفر المرء من اخیه څنګه دی و امه و صاحبت و ابيه و څنګه صاحبته هر سړی به د خپل رور نه د خپل بچی نه د خپل مور نه د خپل ښځې نه به تختی به داسې ورځ ده هر سړی به منډې وی تختی به هغې کې قتل کم ځای کېږي الله رسوله کم ځای به دې ګورو هغه ورځ خو داسې ورځ د سختۍ چې پیغمبر علیه السلام به په کار راځي موږ به دې کم ځای ګورو وی دریو ځایونو کې ما ګوری نبي علیه السلام فرمایي یو چې زما امت سره حساب کتاب کېږي الته مې وګوره زه به خپل امت ته ولاړم چې حساب کتاب کېږي دویم هغه ځای کې مې وګوره چې کوم ځای کې امت پل صراط باندې تېرېږي او دریم مې د حوض کوثر په غاړه ګوره دا مال الله یو حوض را کړی دی هر پیغمبر له حوض ته په قیامت کې هر پیغمبر خپل حوض دی مال چې الله کوم حوض را کړی دی او بې د پیو نه زیاتې سپینې دي شاتو شان خوږې دي او خوشبوئی دی مزیدار خوشبوئی که یا اللہ او پاغی چه کم لوخی پراتری دست اسمان دستورو نم زیاد تی او زو پخپل لاس بانده خپل امتیانو لا دا اغینو بورکو او یو حدیث پاک که دام راضی بخاری شریف که راضی وی چه ده حوض کوثر لازم یو ڈالا برا پسی را روانه یو ڈالا فرشتی بولا مخبل خواهواری نبی را پریدی راتا جب آوازو کم اصحابی دا می مرگری دی او چې کله دنیا نه تلم دا ما مرګریو را پرېږې دی وی تا ته پته نه لګي ستا نه پس چې دوی څه عمل کړی دی دا هغه بعضې کچه مسلمانانو د نبي علیه السلام په ژوند کې ایمان راوړو چې کله وفات شو واپس مرتد شو څه بعضې کسانو تا ته پته نه لګي ما احدثو بعدک چې ستا نه پس دوی څه کړي دي وی زه به ده ویمه كنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی كنت انت رقیب علیهم الله زه خو چې جم دیو ما نو ما ورته کتل نو ما خو هغه خبره وکړه او زما نه پس چې دوی څه عمل کړی بس هغه دوی پېښه والله پېښه نو دې دریو ځایونو کې نبي علیه السلام فرمایي زه بیم لومبی هغه ځای حساب کتاب کې امام قرطبي لیکي په دې احوالو د آخرت کې چې کله حساب کتاب شروع کېږي او حدیث هم دی د نبي علیه السلام چې حساب کتاب شروع کېږي نبي علیه السلام فرمایي دنیا کې موږ د ټولو امتونو نه رستو یو خو آخرت کې به د ټولو نه مخکې یو ټولو نه مخکې به یو حساب کتاب به زما امت سره د ټولو امتونو نه مخکې کېږي جنت ته به د ټولو نه مخکې زما امت داخلېږي راغلي رستو یو خو جنت ته به مخکې دو نو چې حساب کتاب کله شروع کېږي د نبي علیه السلام د امت نه نو دې ځای کې به الله آواز وکړي د الله رسول یو کس را مخکې کا یو کس را مخکې کا چې زه هغه سره حساب کتاب وکړم په خپله خوښه یو کس را مخکې کا تله د میزان لګېدلې د جناب الله په خپله تول کوي په خپله رب العالمین د چا په لاس هم نه کوي جبریل علیه السلام ولاړ دی وحی هغه راوړې ده او ولاړ دی باقاعده چې رب العالمین په خپله تول کوي نو فرشتې مقربې ټولې ولاړې دي لکه یو بادشاه چې کله ودرېږي د هغه وزیران او د هغه نږدې خلک ټول تابعدار ولاړي رب نه وایي څوک نو چې الله په خپل حساب کتاب کې نگرانی کوي جبريل علیہ السلام ولاړ دی اسرافیل علیہ السلام ولاړ دی اسرائیل علیہ السلام ولاړ دی دا ټول فرشتي ولاړ دي هغه فرشتي چې ستا اعمال لیکلي دي عمل نامه د خي طرف تم دل تناستي فرشتي ګس طرف تم سنه کې دي چې ګناهونه به ولاړ دي څه کې اعتراض وکي سوال وکي چې دا نه کې خو ما ډیر کړی و دا ګناه خو ما نه کړی چې هغه جواب ورکي او آدم علیہ السلام به ولاړی ټول اولاد تر قیامت پورې څومره دي دا اولاد سره حساب کیږي او دا کوم پیغمبر اولاد سره چې حساب امت سره چې حساب کیږي هغه پیغمبر هم ولاړی نبی علیہ السلام مبارک ته رب العالمین आवाज وکړي چې وکړه مخکې کا زه خپل خو خیره مخکې کا بیا زه ګورم خدای یو پکې تل مخکې کا حساب کتاب وسره دا بڑے سخت وخت دی انتہائی سخت ذکر رب العالمین
حساب کتاب کول دا سواله خبره نه ده، ډیره ګرانه خبره ده. من حوسب عذب حدیث پاک کې راځي، چا سره چې صحیح طریقې سره حساب کتاب شو تبا شو، ولکن من نوقش هلکا، تبا شو تبا. ولې مونږ له چې الله کوم نعمتونه راکړي دي، ډوډۍ، جامه، جون، سا، اوبه، بچي، رزق، د دې مونږ شکریا رب العالمین ته پوره کولی شو؟ تاسو نه تاسو کوم ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. الله د نعمتونو تاسو شکریا نشي پوره کول. انسان هډر نه شکر دی، ظالم دی، ظلم کوي. نو چې حساب کتاب کله الله کوي نو ګرانه خبره، خاصو غلام نشي کولی. که سړی دا و چې د بال ته دروغ وایم، لکه دنیا کې خلک دروغ وایي چې ما خدا ګناه نه کړ، انکار وکړم، نو انکار هم نشي کولی. هغه ځمکه به الله راولي چې په کومه ځمکه دې ګناه کړې ده، مخامخ به یې کړه. لاسونه به دې ګوی شروع کړي په ما دا ګناه کړې ده، خپې به دې ګوی شروع کړي په ما دې ګناه لتلې دی، جبه به دې ګوی شروع کړي، پوزه به دې ګوی شروع کړي، اندامونه. وایي دا انسان به دې خپلو اندامونو ته غوسه شي چې زه خو ستاسو لپاره دروغ وایم چې تاسو دوزخ نه بچ کړم، چې تاسو ځان په خپله دوزخ کې غورځوئ نو غورځوئ که یو شی به پټ نه شي. او که ته بیا هم دروغ وایې نو په ژبه به دې مهر ووالي. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. الله فرمایي په خولې به مهر ووالي شي، لاسونه خپې به ګوي او شهادت په شروع کړي. عمل نامه کې بهر څه لیکلي چې ته عمل نامه وګورې، چاله په خلاف، چاله په ګس لاس، چا تر اشاره طرف نه دې کې به لیکلي یا لکه دا خو هغه پوټۍ نه غوندې ګناه وه چې ما ته اسم نه ښکارېده، دا خو پکې هم شته. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نه زما ولا ګناه پرېښې ده او نه لویه، ټول یې شمېرلي دي. ووجدوا ما عملوا حاضرا، چې څه عمل یې کړ ټول به ورته داسې مخامخ لکه شیشې غوندې وي. نو چې رب العالمین ورته آواز وکړي چې دا لومبې ته په خپله خوښه که باقي به سره مونږ ګورو. وایي د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې زه به وګورم یو خوا بل خوا. زما نه ښي طرف ته به فیضا عن یمیني ابوبکر صدیق ته ولاړ، او دس طرف ته به زما حضرت عمر ولاړ رضی الله عنه، او صحابه کرام جلیل القدر دا ټول به ورته راغونډي لکه څنګه چې دا بچي د پلار ته راغونډ شي. امت کې به ګیري نبي علیه السلام. خدای او څوک نبی علیہ السلام ور مخکې کی، ځکه حساب کتاب د الله ذوالجلال سره داسې وړه خبره خو نه ده چې الله رسول حساب کوي. حضرت ابوبکر صدیق به مټ ونیسي، ته ور مخکې شي چې تا سره لومړی حساب کتاب وکړي. ابه چغې جوړې کړي نه الله رسوله زه خو نشم کولی. پام کوه ګوره، ما ور مخکې نه کړي، زما عمل کم دی، او که زه ور مخکې کړم او زه ناکام شوم، او دا به داسې وخت چې د دواړو جهانو سردار به هم جاړي، صحابه به هم جاړي، او حضرت ابوبکر رحمت الله سره کاږي به چغې وایي جاړي به. او دا لومبې ګورې کار ډېر ګراني. اوس هم چې دا څوک دا انټرویو له لاړ شي که نه او تپوسونه ترې کوي نو هغه استادان هغه لومبې باندې ځان ستړي کړي. لومبې ګرانې وروسته بیا لکه ګزاره شروع شي. دا الله رسوله ګورې ما ور مخکې نه کې، زه خو ډېر کمزور یم. او دا به ډېره لویه بدنامي وي چې لومبې اواز وشي چې د پیغمبر علیه السلام دا امتي ناکام شو. چې لومبې په معنا ناکام اواز کېږي، خو دا ستا دپاره هم ښه نه ده. ما لم تبی ده الله رسوله دا عمر ور مخکې که دغه کول جاړي بلاس په تراکاږي، نبی علیہ السلام به ور مخکې کوي، دې بلاس راکاږي رستو کېږي به نبی علیہ السلام به مخکې کوي. جاړي به رب العالمین ته سلګۍ دي، جړاګانې دي، رب العالمین به آواز وکړي پرېږدې د ابوبکر منا مخکې کوه، بلکل چې را مخکې نه کړي، نه به را مخکې کوي. ولې الله ذوالجلال ولې دا دنیا کې تا یو ټکې ویلې، د نبی علیہ السلام مبارک د خولې نه یو ټکې ختلی دی، تا نه دروغجن کوم، تا ویلي چې ابوبکر فی الجنه، ابوبکر جنتی دی، عمر فی الجنه، عمر جنتی دی، عثمان فی الجنه، عثمان جنتی دی، علی فی الجنه، علی جنتی دی. کار دی نو بغشی چې دا جنتیان دي، نو تا خو نه دروغجن کوم. اوس زه دا دي بې حسابه بې کتابه جنت ته ځي. الحمدلله لومبې اواز بوش
او یا زر کسان بر رب العالمین بے د حساب او بے د کتاب نه جنت ته ولېږي، او یا زر کسان د دې امت د نبی علیہ السلام. او په مسلم شریف کې یو بل حدیث دی چې هغه او یو زر کسانو کې سره بیا یو کس سره بر رب العالمین او یا زر نورم جنت ته لېږي. دا به الله لېږي جنت ته، دا به حساب به کتاب لېږي. بیا هغې نه پس عام حساب کتاب به شروع شي. څوک به بانې کوي، څوک به دروغ وایي، څوک به جړاګانې کوي، څوک به فریادونه کوي. خود رب العالمین دربار کې خو نه فریاد دغه وخت کې کار کوي او نه جړا کار کوي او نه بې د سفارش نه. سفارشان به څوک به سفارش کوي؟ پیغمبران به کوي، علما به کوي، حافظان به کوي، صدیقین به کوي، شهدا به کوي. دا خلق به رب العالمین په دربار کې سفارش کوي. چودریان او دا د دنیا د کارخانه‌دار به سفارش نه کوي. دا غریبانان خلق، دا بے کسب بے سوک خلق به رب العالمین په دربار کې سفارش پکې. یو به نیولی، څوک جنت ته لېږه، څوک جهنم ته لېږه. یو حدیث پاک کې راځي یو سړی به نیولی جهنم ته به روان کړي. حضرت آدم علیہ السلام با د کجوري د پاڼو په شان شنې جامې اغوستي او د الله د عرش د سوري لاندې به ولاړي. اواز به وکړي نبی علیہ السلام ته په احمد باندې. دا نبی صاحب نوم احمد هم دی. اے احمده، ستا یو امتی هغه جهنم ته روان کړی دی. نبی علیہ السلام به فرشتو له اواز وکړي، هله ودروئ. هغوی به نه ودروي. بیا به اواز وکړي هلک ودروئ، هله غوندې فرشتې به نه ودروي. بیا به اواز وکړي چې فرشتو دا ودروئ، هله غوندې ما سره د دې یو نیکي پاتې ده. هغوی به ورته وایي چې ولې ستا قرآن کې نه دي راغلی علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. چې په جهنم کې فرشتې مقررې ډېرې سختې دي، ډېرې مضبوطې سخت دي او د الله د حکم نافرماني نه کوي. څه چې ورته الله وایي په هغې عمل کوي. نو موږ ته خو الله ویلي چې جهنم ته روان کې موږ نه شو درولی. زه څوک یم؟ ته الله ته ووایه چې الله موږ ته وایي نو موږ به ودرو. فوراً به نبی علیہ السلام رب العالمین ته درخواست وکړي، الله زما دا یو امتي جهنم ته روان دی. ورسونه سخته ورځ څوک اسم څوک والو له بوځي یا جیل ته بوځي، نو خلق څومره فریادونه کوي. او دا جهنم غوندې غرغانډو ته به غورځوي، غرغانډو ته. قسم دی ما خوب کې یو ځل ما ته په دې خوب کې الله جنت هم ښولی او جهنم هم. انسانان نه داسې. نو ما چې هغه د جهنم هغه منظر په خوب کې راته الله کوم وښو، نو داسې یو لاره مې ولیده. په خدای یقین یو لاره بنده لار چې دې خوا هم دیوال، داسې هم دیوال، د پاسه هم دیوال، او داسې پټه پکې لګېدلې وه. دا کومه پټه چې د جهاز ته پې دا سامان ورچي یو سامان خیجي، یا د ګنو په دې میل کې دا پټه لګېدلې او په هغې دا ګني روانې. په الله یقین وکړه دغسې لاندې پټه لګېدلې او زه ولاړ او دا فرشتې نښتې دي او دغې پټې ته دا خلک ورغورځوي او پټه نیغه روانه ده. او بیا دا پټه دغه لار کې تاویږي. جهنم نه ښکاري خو تاویږي. دویم دې لار باندې ګوره دا پټه روانه ده، نو هغې کې تاویږي، نو دا اخوا شاته جهنم دی، نو هغه ورته خلک ورځي. او دا چې کوم ځای کې دا دیوالونه دي او دا پټې روانې دي، په الله یقین وکړه پکې دا مچۍ او ډمبرې دي پکې تاویږي راتاویږي. په دې خپلو سترګو په دې خوب کې دا مې کتلي دي. نو دا ګوره ډېره سخت تبعی ده که نه. خو د انسان دنیا کې خو به زه جیل کې به یا وال ټکول دي، نو زه خو انتها به دا چې مړ به شي که نه، نو دغې کې خو بیا مرګ هم نشته. الله دې مساتي. نو نبی علیہ السلام مبارک به الله ته درخواست وکړي، رب العالمین به فرشتو ته راویې ګرځئ. دی به غریب رپېږي، لاسونه به رپېږي، فرشتو به کلک نیولي، په زنځیر به یې تړلي او وجودونه به هم غټي د جهنمیانو. دومره غټ وجود به وي چې څومره ځای کې دي ناسته کوي، نو هغه به 48 میله ځای کې به دوی صرف ناسته کوي. دومره غټ وجود به وي. او په کوم زنځیر چې تړلې وي د هغې یوه کړی که دې راواغېسته او په غر د پاسه دې کېښود، غر به خورې کي. په داسې زنځیرونه به یې تړي او راکاږي به، برانډې به وایي، جبې به ځان پسې راکاږي. نه خو دنیا نه ده. مونږ خو په دنیا کې په خواهشاتو پسې نښتي یو، آخرت هم قسم دی یېر دی. زه حیران شم کله زه یا انسانانو زمونږ خوراک څه دی، که څوک مالدار دی او که غریب دی، دغه یو ډوډۍ او دغه ترکاري خوري. څوک به یې لږه خو خوري، څوک به یې لږه لره وخوري.
که غټ بلډینګ او لویه بنګله دې هم جوړه کړه او لوی او قالینونه دي او سدي نو دغه 15 فوټه ځای دی او دغه 2 فوټه پلن دغه کټ کې بسم لیکي او د شنوار دی کې خوب درځي. دغه انسان جون دی او د انسان خوراک دی. موږ څه نه کوو دی اخرت بالکل یې چې وایو بس خبره مې راکړه هیڅ پروا نشته اخرت موږ نه بالکل یې. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د دې لستونی نه به یو کاغذ رو باسو د دې سړي دا یو نیکی د ما سره له دا ولا بیا ټول ولا بیا کو الله به حکم کوي دوباره ولا ټول کوي نیکه بولی یو چابړي کې واچي ګناهونو په بل چابړي کې واچي. پیغمبر علیہ السلام مبارک باغ دومره کوټه غوندي پرچرا والی په دانه کو کې به ولا واچي چې وېچې نیکه به درې شي ګناهونه به سپکشي مخکې به جهنم اعلان شي اوس به اعلان کوي دا جنت روان کې څونه به خوشاله دا سړی به را پاسو د نبی رسول الله د لاسونو په بخولو شروع کی تاسو کې ما خو نه پیژن تا خو لوی غم خلاص کړو دا پرچا سو چې لري پکې لیکل کړي دا سو پټي پرچا سره د ما کاروش وې زستا هغه پیغمبرم چې په ماته نه لیدل ایمان راوړل دي ګورم رونو نبی رسول الله ګوري مونږ ته رونه ویلي دي رونه صحابه ته صحابه وای مونږ ته رونه ویلي دي. یو مقام کې یو حدیث پاک کې راځي وی ارمان کما خپل رونه ولیدل هغه رونه کما ولیدل صحابه وی د الله رسوله ولی مونږ درونه نه یسو وی تاسو هم مرګري دوستان مې د الله رسول رونه دې سوکتي وی زما روریان هغه خلق دي چې زمانه رستو به پیدا کیږي زه به لیدل نه مو به ما به ایمان راوړل ټول وای الحمدلله مونږ ته رونه ویلي رب العالمین دې مونږ کې دا نبی علیہ السلام هغه سیر ورولی پیدا کی چې سیر ورولی الله مونږ کې پیدا کی. زستا هغه پیغمبر مجه تاسو لیدې نو مو په ما دی ایمان راوړل دي او دا چې کم پرچا ماستانه کو کې غرزولا دا هغه کاغذ دی په دې کې ماستا یو عمل لیکل دي دا هغه درود شریف چې تا په ما لوستل ما دل جمع کړو نن ورځ له مې دل پکار کړل څومره فضیلت شو درود شریف هم فضای د خپل خپل استل غیبت درو چغلی یو پسې بل پسې وای رښتیا ټول پکې ځاو تاسو ټول پکې مبتلا یو تاسو نه ټول انسانان پکې مبتلا دي هر انسان پدې کې ګیر دی. جمعات کې مونږ غیبت کو په لار کې غیبتونه کو په دکان کې غیبت کو په پټي کې غیبت کو خو بس یو راته مخکې کې بل ته بل مخکې کې یو پسې بل پسې یې مسلمانانو د دې په ځای د نبی علیہ السلام درود شریف ولونه وایو څومره فائدہ ده د الله ذکر ولونه. حدیث پاک کې راځي یو بل سړی وایي وی الله به ځان تر نزدیک دومره به رب العالمین ځان تر نزدیک چې د خپل اولې په د پاسه کېږي د الله داسې لاسونه نشته لکه د مونږ چې دي د الله د شان سره مناسب ځان ته به را نزدیک سرګوشي به سره پټې خبرې شروع کړي بنده اتعرف ذنب کذا دا ګناه لري دا لیکل دا واړو ګناهونه به رب العالمین یاد دی وو یو الله کړه مې دنو دا فلان کې دې کړه د ګناه او الله کړه مې دی ولکه به وای چې دا خو هغه واړو راته یادای او ما خو ډېر غټ ګناهونه کړی دي الله سينه غره تر مخ کې نه کې غرق بشم کا غټ تر مخ کې کړل خو رب العالمین بو ته پټي دا واړو ګناهونه ور یادای دی په پدیم یریږي لغپیږي بچرا واړو دی پدیم راونه نسی خو الله سينه چې دې په غټ را یاد کې نو چې دې پوره اقرار وکړي چې او الله دا ګناهونه چې تا کوم را تر مخ کې کړل دا میټول کړی دي یاره خو الله سره رحیم او رحمان ذات دی. وی اے بنده دا ګناهونه تا په دنیا کې کړي ما در لپټ کړي څوک دنه نو خبر دنیا کې مم پټ کړي او ته خبر وي او څوک نو خبر او دلته مم دل پټ کړ ځه او مې بخل درته او یوازې بخل نه پنیکو مې دل بدل کړ الله کولی شي دی بډاډه شي او زما ګناهونه خو پنیکو بدل شو وی الله وی ما خو سنور ګناهونه کړي خو تا ما ته ذکر نه کړل خوشاله شو کنه چې دا واړه په واړو نه کو بدل یو نه غټ به په غټو نه کو بدلېږي. اے بندا یاد مې دی ير مې نه دی امې درته ځکه یاد نکړل چې اسنه ونه یریږي خپه نشي امې دې نه مخکې د لپنې کو بدل کړی اولایک یبدل الله سیئاتهم حسنه. نو بیت الله شریف ترا خوا کې ولاړم یو زنانه و یو خزوا مشره خزوا ناغې د بیت الله په دیوال پورې د مخ به مګو جړلې د میزاب رحمت لاندې واقعا الله تعالی جاړي نو
ما به دعا کوله خو د هغې زنانه نه چې کومه دعا مې واورېده نو بیا مې هغې له زور ورکړ اوی مې دا خو واقعي ډېره زبردسته دعا کوي نو هغې به دا مخ د بیت الله د دیوال پورې مږه او دا به وی اللهم بدل سیئاتی بالحسنات یا الله زما ګناهونه په نیکو بدل کا دا دعا به لوستله به مونږ خو چې الله ګناه راته وبخه دا خو ډېره مزېداره دعا ده ګناه راله بخل نه ده ګناه راله په نیکو بدله کا دا به وی او جړلې اللهم بدل سیئاتی بالحسنات نو هغې نه پس به مې دا دعا کوله یا الله واقعي ګناهونه خو زمونږ ډېر دي خو پروردګاره دا ګناه راله په نیکو بدله نو تاسو هم دا دعا کوئ چې کله ګناه راته رامخکې شي الله توبه بیا به نه کوم خو پروردګاره چې مې وکړله نو ته په دې قادر یې الله دا ګناهونه راله په نیکو باندې بدل کړه یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی قیامت کې نبی علیہ السلام به الله ته په سجده پروتي جاړي به رب العالمین به جبریل علیہ السلام ورولېږي ته ورشه نبی علیہ السلام وګوره دا ولې جاړي الله خبر دی خود دې بعض نیکو دا شان خي د حضور پاک مبارک دا شان خي جبريل علیہ السلام چې راشي نبی علیہ السلام په سجده پروت ته جاړي او د امت ذکر بکي امتي یا رب امتي اے پروردگار زما امت اے پروردگار زما امت ورال تک امت یادای شب برات د شو قدر په دې شپه عائشہ بی فرمایي نو نبی علیہ السلام ورپسې ګرځیدم او یریدم چې اسنا خدا نه خو کافرانو ورته تکلیف نه رسولي نو علی صاحب او فاطمه رضی الله عنها میرا پاس ورګرځي دوه پسې نو چې اندازه واغښتلو د بقی په مقبره کې پنی مشپا نو چې ورل نو الته په سجده پروتو او الته کې د امت د پاره سوال کوي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم الله کده ما دې امت لا عذاب ورکه ستا بندگان دي الله څنګه تاسو نشي کول او الله که بخي نو ګورې لوی زور اور بادشاہ څوک د تدا نشي ویل چې ولې دی بخل التم د الله نه سوال کوي نو التم امتی یا رب امتی اے پروردگار زما امت پروردگار زما امت جبريل علیہ السلام با الله ته و چې امت ته پر سوال کوي په امت پریشان دی ورشه ورته زیر ورکه چې ساک سونه امتیان دی یو هم نه پرېدم ټول به جنت ته لېږم خو امتی جوړېدل ګران دي ګوره الله دې موږ امتی جوړ کړي شکل چې د پیغمبر علیہ السلام په شان تیرونو شکل د نبی علیہ السلام امتی خدای ته وي عقیده د نبی علیہ السلام عمل د نبی علیہ السلام په شان اخلاق د نبی علیہ السلام په شان کردار د نبی علیہ السلام په شان پیغمبر علیہ السلام مبارک چې کوم جون تیر کړی دغه سي جون تیرول دا امتی دی شکل ستاد انګريز دی جامه ستا ټي انګريز دا دروغ وې پیغمبر دروغ نه دی ویلي کنزل کې پیغمبر بدان نه کول نیکی نه کې پیغمبر وی نیکی کوا ګناه ته کې پیغمبر وی مې کوا ته څنګه امتی ځان امتی کې داخل کې د پیغمبر علیہ السلام امت کې ځان داخل کې ځان امتی جوړ کې د نبی علیہ السلام نو بیا هم قصاص نه ده او کزان دی امتی جوړ نه کو د انګريز پشان د يهودي پشان د روسي پشان د هندو پشان او دغه رنګ د نورو کافرو پشان د شکل جامه اخلاق عمل کردار جوړ کنو غری بیا قصه لري تباہ برباد دا وکړه دا زمون پسر را رواني مرحلي دي ګوري یو سړی دا نه و چې د خور دنیا ژوند دی تیر بشي ختم بشي دا را رواني مرحلي دي خامخا برازي هیڅوک قسم په الله کته اخلاص شو هیڅوک دې نه خلاصيږي دا سخت مرحلي را رواني دي راته الله دې راته آسان کړي او کم از کم دا کوشش وکړ دي چې دې خلی باندې په دې لاسونو په دې خلو په دې لخپو هغه عمل مونږ وکړو چې کوم د الله خو عمل دی هغه عمل وکړو چې دا عمل په وجه مونږ د پیغمبر علیه السلام امتیان جوړ شو هغه شکل باندې مونږ فخر وکړو چې کوم د رسول الله مبارک کول شکل دی او دا انګريز مردار د شکل نه مونږ ځان وساتو دا غوړې کوشش وکړو نصیحت ته کوم پیدا پکې تاسو ده نو خبره مې دې پورې کوله یو درود شریف ډیر وای فضول خبرونه سره جوړيږي تسبیح ځان له پیدا کې درود شریف وای دا الله ذکر ډیر کوي الله لا اله الا الله لا اله الا الله اطمینان سره په قلار قلا زر نه رو خیر سلزله وای 200 زله وای زر کرته وای دا یو نصاب مقرر کا چې دا بنن زر کرته الله ذکر کوم خامخا به کوم زر کرته به مثلا درود شریف وای او کنور قران درځي خوري راخدا کني دا قل هو الله احد ټول مسلمانانو ته یاد دي سورې اخلاص په مانځ کې دا ځان له نصاب جوړ کړي چې یو سل کرتا یا 200 کرتا یا څومره چی
دا به خامخا وي، دا به زمونږ د کامیابۍ او د نجات ذریعه وي. الله ذوالجلال دې زمونږ نه راضي شي. او دې زمونږ یو جومات دی سرکاري ځای کې راغلی، خیر دی مونځ پکې کېږي. خو خدا چې د سرکار نه سړی اجازت وغواړي او که اجازت نی نو مونځ پکې کېږي او داسې ځای کې جوړول خو خبره نه ده چې جوړې کړي. خو دا حکومت دا جوماتونه په دې حکومت دي چې حکومت یې ولا جوړ کړي. ځای او جومات دا په حکومت لازم دي چې جوړې کړي، مونځ کېږي ورکې. او خیال کې دا سړی د امام سره سجده سهو کوي او نو کولی شي. او که د امام بعضې وخت کې پته نه لګي چې امام کم دی کې خطا شوی دی، نو چې کوم مقتدي ورپسې ولاړ دی نو هغه د سجده سهو ورسره وکړي. دا څلور رکعته سنت چې د جمعې دا خو خلک وایي چې پورې کوي نو نفل دی نه، داسې خبرې او سنت پکې ویل پکار دی. یو سړي سره دی وایي په 10 رمضان باندې 1,00,000 روپۍ وي، په 15 ذوالقعده باندې غنم واغشتل، نو په بل رمضان کې 10 تاریخ باندې غنم او تاسو پیچیده مسله لیکلې ده. خو زه به ته مختصر ده وایم چې د زکات دپاره یو خاص وخت مقرر کړي په کال کې، لکه مثلا د روژې لومبۍ تاریخ، نو چې بس د روژې هغه لومبۍ تاریخ راځي نو خپل حساب کتاب دې کوه چې هر څومره پیسې در سره وي د نصاب نه زیاتې وي د هغې زکات ورکوه. بعضې پیسې سړي له راشي په هغې میاشت تېروي، په هغې 2 تېروي، په هغې 3 تېروي، خو چې کله ستا سړی د نصاب خاوند شو مالدار شو بس د هغې نه چې بل کال راغی هغه کال تاریخ باندې چې هر څومره پیسې د سړی په هغې خپل زکات ورکوه. د ماسخوتن 2 رکعاته سنتو نه مخکې یو سړي ویتر واجب وکړل، 2 رکعاته سنت د ویتر نه پس او ودي کې خیر دی کولی شي. نه دې سو یو سړي د جومات توبه راوړي او محلې والا مزدوري ولا نه ورکوي، په دې خو پوه نه شوم. او مزدوري کې څوک مزدور مقرر کړي چې توبه راوړه زه مزدوري در کوم، نو پکار چې خپله مزدوري ولا ورکړي. دعا وکړئ الله زمونږ په حال رحم وکړي. رب العالمین موږ د نبي علیه السلام صحیح امتیان جوړ کړي. الله د قبر د تکلیفونو د مرحلې نه په اسانه وباسي. الله ته د محشر د ورځې سختونه مو ساتي. الله د نبی علیه السلام مبارک د لاس د حوض کوثر وبم نصیب کړي. الله د ګناهونو د هغې د اسبابونو مو ساتي. بعضې مردگان وفات شوي دي، لکه نن سعدالدین خان دی مور وفات شوي د هغې ته هم دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي. زمونږ د سیزو محله کې مشتاق دی ترور وفات شوي و هغې ته هم دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي. او دلته کې د حنان حاجي صاحب تبر وفات شوي، څومره چې مردگان وفات دی الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي. لوی سفر دی الله د آخرت د خوشحالو کړي. او دعا کوي چې زمونږ استادو چې نور څومره مشران وفات دی الله یې ټولو بخي. رب العالمین دې زمونږ نه راضي شي، یا الله تعالی نه راضي شي. رب العالمین زمونږ نه عمل والا چې ته پې خوشحالېږي. مریضانو ته دعا کوي چې الله وله شفا ورکړي. قرضداران الله د قرض نه خلاص کړي. الله آخر وخت کې زمونږ په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. رب العالمین چې دا دنیا پیدا کړې ده دا انسان له پیدا کړی ده، او بیا په انسان کې هغه چا له پیدا کړی ده چې کوم د الله تابعدار دی، د الله صحیح بندگی کوي او پر رب العالمین